تازه او ښه خبر د کرونا وایرس د ختمېدو نیټه اعلان کړل شوه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي 12 اپریل پورې به هر څه سم شي په امریکا کې د کرونا وایرس له امله پرله پسې خلک مري خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا په ګډون په نورو هیوادونو کې به د اپریل میاشتې تر 12 نیټې پورې په امریکا کې هر څه سم شي او حالت به نرمل شي په سپینه ماڼۍ کې ډونالډ ټرمپ رسنیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې په نړۍ کې هر کال زرګونه کسان د فلو یا انفلونزیا څخه مري خو اقتصاد نه بندېږي ډونالډ ټرمپ همداراز په ډاکټرانو هم نیوکې وکړې او ویل چې امریکا د تړلو لپاره نه ده د امریکا د تړلو ذمہوار ډاکټران دي هغه وویل چې په تیرو څو ورځو کې د امریکا د 100 ټریلیونه اقتصاد ولاړ دی هغه زیاته کړه چې په امریکا کې به ژوند ژر عادي حالت ته راشي د هغه خلکو فکرونه به ژر بیرته سم شي چې وایي د هر څه د سمولو لپاره به 3 یا 4 میاشتې وخت ولګېږي موږ به درملنه دومره خطرناکه نه کړو چې هغه په خپله یوه ستونزه جوړه شي له هغه وروسته له فوکس نیوز سره په خپله مرکه کې ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه او ویل چې د اپریل تر 12 نیټې پورې به په امریکا کې بیرته حالت خپل عادي حالت ته راشي خو امریکایي رسنیو بیا پر ډونالډ ټرمپ نیوکې کړې دي ویلي دي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د امریکایي روغتیا پالانو او د ټرمپ مشورې یو بل سره سمون نه خوري په راپورونو کې ویل شوي دي چې روغتیا پالان وایي تر څو چې د امریکا وګړي خپل ځانونه په کورونو کې بند نه کړي له نورو خلکو سره راشه درشه پرې نه ږدي نو د کرونا وایرس مهارول ګران کار دی او په راتلونکي کې به حالت نور هم خراب شي او ډیر خلک به د کرونا له امله ووژل شي له دې مخکې هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و لکه څنګه چې یوه معجزه رامنځته کېږي همداسې به کرونا وایرس هم د یوې معجزې په توګه ختم شي د یادول وړ ده چې په امریکا کې په یوه ورځ کې 132 کسان کرونا وایرس وژلي دي چې په امریکا کې د وژل شویو شمیر 900 تنو ته رسېدلی دی او همداراز 53,000 کسان بیا په امریکا کې پر دغه وژونکي وایرس باندې اخته دي تېره ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز هم وویل چې د کرونا د وایرس خطر دومره زیات دی چې تر 100 میلیونه پورې افغانان پرې اخته کېدلی شي او د ده په وینا تر 1,000 ډېر افغانان به ووژل شي دغه وژونکی وایرس چې د لومړي ځل لپاره په چین کې رامنځته شو د ایران له لارې افغانستان ته هم راغی چې لومړی پیښه یې په هرات ولایت کې ثبت شو او دغه وژونکی وایرس ډېر په چټکۍ سره خپور شو چې په افغانستان کې د دغه وایرس ټولې پیښې تر 80 پورې رسیږي